السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسه. افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه. د بنګلادیش پر وړاندې د ورځنۍ سیالۍ په موخه د افغان لوبډلې نوملړ وټاکل شو چې دغه سیالۍ به د راتلونکي جولایي میاشتې له 5مې نیټې او تر 11مې نیټې پورې به دوام ومومي. په نوملړ کې د افغانستان د راتلونکي ورځنۍ نړیوالې سیالۍ د 2023م کال نړیوال جام پورې 10 احتیاطي لوبغاړي هم شامل دي چې د اړتیا په وخت کې به کار ترېنه واخیستل شي. د افغان لوبډلې نوملړ حشمت الله شاهدي، لوبډلمشر رحمان الله ګربز، وکټ ساتونکي ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتی، نجیب الله ځدران، محمد نبی عیسی خیل، شهید الله کمال، اکرام علي خیل، رشید خان ارمان، عظمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقي، ضیاء الرحمن اکبر، اظهارالحق نوید، عبدالرحمن رحماني، وفادار مومند، سلیم صافی، سید احمد شیرزاد شامل دي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.